سلام، اوس هم د 9 بجو خبرونه. امریکا ویلي په افغانستان کې رڼې له تاوتریخوالي او ویرې پرته ټاکنې د ولسواکۍ د پیاوړتیا تر ټولو ښه لاره ده. په کابل کې د امریکا سفارت په دریو پرلهپسې ټویټونو کې همداراز هیلهمندي ښودلې چې افغان ولس به سبا وکولی شي د خپلې رایې له لارې خپل راتلونکی ولسمشر غوره کړي. دوی همداراز د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون او له کورنیو چارو وزارت غوښتي چې ډېر ژر باید د رایې ورکونې د 445 تړل شویو مرکزونو ځایونه مشخص کړي څو رایې ورکوونکي بې ځایه سرګردانه نه شي. تر دې مخکې اړوندو مسؤلینو ویلي وو چې د ټاکنو په ورځ به په ټول هیواد کې 4942 مرکزونه پرانیستي وي. کورنیو چارو وزارت د راتلونکو ولسمشر ټاکنو د خوندي ترسره کېدو په موخه په کابل ښار کې د وړو بارونکو موټرو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دغه بنسټ د خبرپاڼې له مخې دغه امر له نن سهار عملي او د ټاکنو بهیر تر پایه به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دغه بنسټ تېره ورځ په همدې موخه کابل ته د بارونکو موټرو راتګ هم منع کړی و او زیاته کړې وه چې دغه مسئله به د ټاکنو بهیر تر پای ته رسېدو پورې دوام ومومي. له دې سره سم په هیواد کې د ولسمشر ټاکنو د خوندي ترسره کېدو په موخه د تورخم لاره نن او سبا په بشپړه توګه د مسافر پر مخ وتړل شوه. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه لاره تېره ورځ د 4 ورځو لپاره د بارونکو موټرو پر مخ هم تړل شوې ده. له دې سره سم د پاکستان حکومت هم د دغه بهیر د خوندي ترسره کېدو په موخه نن او سبا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. په شمال کې د 209 شاهین قل اردو قمندان غیر مسؤل وسلوال ته خبرداری ورکړی چې د ټاکنو په ورځ به ورسره هیڅ تعامل ونشي. نوموړي همداراز په ډاګه ټولو مسؤلو ځواکونو ته امر شوی چې د رای ورکړې مرکزونو او محلونو ته د غیر مسؤلو وسلوالو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا د ټاکنو په ورځ له دولتي ځواکونو پرته بل هیڅ څوک د وسلو د لیږد حق نه لري او له متخلفینو سره به جدي چلند وشي. یک بار دیگر برای تمام آن افراد مسلح غیر مسئول اخطار میتیم که به هیچ وجه یا نمیتونند در جریان انتخابات به سینتای انتخاباتی با مسلح با اسلحه بروند و به مردم عزیز خویش اذیت بکنند. لحاظا برای گارنیزون شهری مزار شریف و همچنان در سایه مسئولیت برای تمام لواهای اردوی ملی و نهادهای امنیتی افغان وظیفه داده شده تا که از همچه افراد جلوگیری نماید. اگر در صورت غفلت یا با کدام عمل دست بزنند در آن وقت ما مجبورن به مراجع قانونی همچه افراد تحویل خواهد نمودیم. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان او د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان تېره ورځ د هلمند د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه دغه ولایت ته ولاړل. د ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې دغو امنیتي او دفاعي چارواکو د هلمند سیمه ییزو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ټاکنو په ورځ امنیت ټینګ کړي څو خلک په ارامه فضا کې د رایې ورکړو مرکزونو ته ولاړ شي. ټاکل شوې سبا په ټول هیواد کې د ولسمشر ټاکنې ترسره شي. 15 طالبان په غزني کې په یوه هوایي برید کې ووژل شول. د ملي دفاع وزارت د بیان مرستیال وایي دغو طالبانو هوډ درلود چې سبانۍ ټاکنې مختل کړي، خو تر هغې مخکې تېر مازدیګر د غزني ښار د اسفندیه او قرهباغي سیمو د لارې په اوږدو کې په نښه شوي دي. د نوموړي په وینا په دې بمباریو کې د دوی یو موټر او یو شمېر وسلې هم له منځه تللي دي. او په کابل کې د امریکا سفیر د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د پروګرام یا USAID په اړه د ولسمشر غني وروستۍ څرګندونې مایوسونکې بللې دي. ښاغلي غني 2 ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره بې کفایته ده او د دې ادارې له لارې افغانانو ته د مرستې له $1 یوازې 10 سنټه رسیږي. جان بس په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ولسمشر غني پر دې کار چې د USAID فوقالعاده ښه کار او په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د دوی هڅې له پامه غورځولي مایوس دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.